إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق سر درود پاک لله مخشارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك سلم عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله. صدر مجلس پیر طریقت رهبر شریعت، منبع الفیوضات والبرکات، بقیة السلف، شیخ العرب والعجم، مناظر أهل السنة والجماعة، شيخ القرآن والحديث، شيخ التفسير والحديث، حضرة علامة مولانا مولوي محمد لعل الرحمن سيد مبارك دامت بركاتهم العالية ودام فيوضاته علينا وعلى سائر الخلان، او داغي برخوردار شيخ القرآن والحديث حضرت علامة مولانا مولوي مفتي محمد شفيع الرحمن دامت بركاتهم، دو مولوی سے مبارک په وړاندې خبرې کول تاسو ته سویل دا ما ته ډېره بې ادبي ښکاري، خو د دوی امر. معزز سامعینو، د حضور اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم د زندګۍ مبارکې موږ او تاسو ته جسمانی او روحانی هر قسمه تربیت ملاو دی. د دغه مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زندگی مبارکه زموږ او ستاسو دپاره دا یو لویه نمونه ده. دا زموږ دپاره یو ډېر لوی خیر او برکت دی چې د دغه مبارک صلی الله علیه وسلم سنن او طریقه مونږ خپله کړو. یقینا چې تاسو دا کم دا روحانی خوشحالي، جسمانی خوشحالي وینئ، دا د دې مبارکانو چې دوی مبارکانو د هغې زندګي خپله کړې ده او هغه عمل اختیار کړی دی کم چې پې مونږ او تاسو ته د دارینو نجات ملاویږي. معزز سامعینو، دا روحانی پلار هم دی. د دوی جسمانی اولاد ته که وګورئ او که روحانی اولاد ته وګورئ، نو دا د دې په برکت باندې مبارک ګرځېدلي دي، تربیه شده دي او یو ډېر ښکلي تربیت یې حاصل کړی دی. مولانا اشرف علي تانوي صاحب د اولاد د تربیت په باره کې یو ډېره ښکلې واقعه بیانوي. فرمایي یو نیک او پارسا شخصیتو خپلې بیبي ته وویل: چېرې دا آیت مبارکه چې قرآن عظیم الشان کې موږ اورېدلی دی چې رب کریم جل وعلا شانه فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
قو انفسکم و اهلیکم نارا ځان په خپلم بچ کې د اور نه او خپل اولاد هم خپل اهل و عیال هم د اور نه بچ کې. راځه چې نن په دې باندې یو ډېر ښه شان سره عمل وکړو چې رب کریم موږ له داسې اولاد راکړي چې هغه ډېر نیک او پارسا وي. بیبي ورته وویل ډېره ښه ده، په دې به عمل وکړو. دا نیک پارسا شخصیت ورته وایي بیبي زه به هم دا کوشش کوم چې ځان به د حرامو نه بچ کوم، تر دې چې ځان به د مشتبهاتو نه بچ کوم، او ته به هم دا کوشش کې چې ځان د حرامو نه به بچ کې او د داسې امورو نه به ځان بچ کې چې هغه د اشتباه والا امور وي، ته به هم ځان د هغې نه بچ کې. معزز سامعینو دواړو په دې قول باندې کلک عمل وکړو، زندگی تیریږي. رب کریم ولا یو بچی ورکو. واقعه وه چې بچی ډېر نیک عمل و، ډېر دیندار و، ډېر پارسا و. په ورکوټوالي کې په بچپن کې د هغه عقل او د هغه تقوا د هغه پرهیزګاري ښکارېدله. د ورځو نه یو ورځ وه چې د پلار دا بچی د ځان سره چېرته روان کړی دی، په لاره باندې ځي، بازار په لاره کې راغی. په بازار کې په لاره کې یو سړی ناست دی، د بیرو یو ښکری مخې ته ایښې ده خرڅوي. دا ماشوم ورغی او د دغې بیرو نه یوه بیره راواخیسته وخوړه. کله چې ورته د دې پلار پام شو ډېر زیات خفه شو چې ما خو داسې تربیت نه و غوښتې. دا څه وجه وشوله چې دا یو بې اجازته کار وکړو. خو دا یې وویل چې کله کور ته لاړ شم دا ما ته د ده د مور نقصان ښکاري. ما خو داسې کار پر خپله زندګۍ کې نه دی کړی چې د هغې اثر زما په اولاد کې غلط ښکاره شي. کله چې دې کور ته راغی په خپله بیبي باندې توره وویسته او ورته وویل نن در سر قلم کوم، ما ته دا ووایه چې څه داسې د خلاف شرع کار دې کړی دی چې زما بچي نن یو داسې جرأت وکړو چې د یو بازار د یو سړي نه بې اجازته یوه بیره راخلي او خوري. تا داسې کار پر خپله زندګۍ کې کړی دی چې هغه ستا نه د حرامو په زمره کې واقع شوی دی. څه وجه شوې ده؟ معززو سامعینو دا مور ورته وایي ته توره تیږې کې واچوه، لږ صبر وکړه، زه سوچ کوم، زه هم انسان یم، ما خو داسې کار نه دی کړی، سوچ کوم چې څه واقعه شوې ده. به هر حال خبره ورته یاده راغله. په ګاونډ کې په کور کې د بیرې یو ونه وه، د هغې نه یو کرتې د دې کور ته یو بیره را پرېوته وه، هغه دې خوړلې وه. معززو سامعینو بیبي ورته وایي چې او ما ته خپله واقعه را یاده شوه. په ګاونډ کې په کور کې یو بیره ونه وه، د هغې یو بیره را پرېوته او ما هغه خوړلې وه. نو ګورئ معززو سامعینو چې دغې بیبي پر خپله زندګۍ کې داسې یو وړوکي کار وکړو بې اجازته چې د هغې اثر د هغې اولاد ته ورسېده. نو معززو سامعینو کله چې مور او پلار پارسا وي، نیکان وي، بزرګان وي، په حلالو عمل کوي، په رواو عمل کوي، د ناجایزه امورو نه ځان ساتي، نو تاسو وګورئ د مبارک صاحب رحمت الله علیه دې خلفاو ته وګورئ چې د هغې د هر یو خلیفه اولاد هغه نیک او پارسا دی. دغه رنګې مولوي صاحب مبارک ته وګورئ د هغه جسماني اولاد ته هم وګورئ. تاسو کینې الله مو خوشحاله کړه. نو معززو سامعینو تاسو ته زه دا فکریه در کوم چې که تاسو نن صاحب مبارک ته وګورئ، د هغه اولاد ته وګورئ، الحمدلله ټول په شرع برابر او په باطن او په ظاهر برابر، او که د هغې روحاني اولاد ته وګورئ، موریدینو ته وګورئ، دا ټول څومره ښکلي په شرع برابر دي. رب کریم جل وعلا شانه دا دیره او دا استانه
تا ډېر آباد ولري او د دې فیض او برکت د رب کریم په دې جهان کې خور وګرځي. که زما نه د خبرو کې څه کمې کوتاهۍ زیاتې شوي بخښنه غواړم. وما علی الا البلاغ.